السلام علیکم. زه یم ستاسو حنیف الله، یو ځل بیا تاسو ته حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه مخاطب شوم. امید ساتم چې قدرمنو کتونکو چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته یو ښکلې شان ویډیو راوړې ده د فیسبوک په باره کې، چې د هر کس د فیسبوک فیک آی ډي به موږ څنګه ختمو. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو د بل فیسبوک آی ډي فیک به څنګه ختموئ. او دا طریقه زه تاسو ته ښیم، خو دا به تاسو په غلطه لار نه خوښوئ او نه به کوئ داسې، ځکه چې تاسو به د بل چا د فیسبوک آی ډي غلط په لاره به تاسو نه استعمالوئ. نو ځکه دا ډېر غلط کار دی چې تاسو د هر چا آی ډي ختموئ. نو زه زما د بل یو ملګری دی، ما ته ویلي چې زما د آی ډي ختمول غواړي. نو زه فیک آی ډي ده، نو زه دا آی ډي ختمول غواړم. تاسو زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته تر اول راورسي. نو زموږ دا ویډیو تاسو تر اخره پورې تاسو په ډېر څه زده کړئ. نو زموږ یو ملګری د هغه په نوم یو فیک آی ډي جوړه شوې ده، نو دا هر کس بیا په غلط طریقه استعمالوي. نو موږ دا آی ډي ختمول غواړو. نو زه دا فیک آی ډي ختمول غواړم. تاسو ډیر ټایم نه ضایع کوم، نو زم د ویډیو په طرف تاسو موږ سره ویډیو اخیره پورې کتای شئ. نو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې تاسو زموږ د ویډیو اول لایک کړئ، خپل د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو تاسو به لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ به کولاو کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ کولاو کړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو په خپل فیسبوک کې د هغه سړي آی ډي سرچ کړئ کوم چې تاسو ختمول غواړئ. نو زموږ دا نوم ملګري آی ډي چې کوم ده د عرفان په نوم ده، عرفان الله په نوم ده. نو ما د عرفان الله نوم سرچ کو، دا دی زموږ د عرفان الله په نوم چې کوم آی ډي ده، دا موږ آی ډي راواغسته. تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به دې شو کې تاسو ته به دې انټرفیس راشي. تاسو به دې کافي لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کافي لینک باندې کلیک واسو، کله چې تاسو کاپی لینک باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به له پاسه پر رپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر رپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو دلته به تاسو راشئ، په پیک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پیک اکاونټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو ته به لاندې داسې انټرفیس راشي. نو تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په رپورټ ریسیو باندې کلیک وکړئ. تاسو به لاندې راشي، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په رپورټ پرابلم باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په رپورټ پرابلم باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په رپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په رپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو په فیک اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فیک اکاونټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو دا لفظ other step and you can take the black عرفان پروفایل چې کوم لګي، تاسو په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته وایي لاندې داسې انټرفیس راځي. تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو اکاونټ بالکل ختم شو، کمپلیټ شو، برابر شو. نو دا دې کس کوم فیک آی ډي چې وه دا بالکل ختمه شوه. تاسو به راشئ خپل پروفایل ته. کله چې تاسو په خپل پروفایل ته راغلئ، نو تاسو په هیلپ سپورټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هیلپ سپورټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. په هیلپ سپورټ باندې به تاسو چې مخکې راغلي، تاسو ته په رپورټ پرابلم باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په رپورټ پرابلم باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راغی، نو تاسو په هاو ټو رپورټ ایبوز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو داسې انټرفیس راشي، نو تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو په هاو ټو رپورټ ایبوز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو هاو ټو رپورټ ایبوز باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. بیا به تاسو داسې انټرفیس راشي. تاسو په کنټینیو رپورټ باندې کلیک وکړئ. دا کنټینیو رپورټ باندې ما کلیک واغستو. بیا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي.
تاسو په انکلود ان رپورټ باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په انکلود ان رپورټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. کله تاسو ته داسې انټرفیس راغی تاسو ته ډسکرایب د ایشو تاسو ته دا ښایي. تاسو چې کوم کاپي لینک کاپي کړی نو به دلته پیسټ کړئ. دلته به دا کاپي لینک ورکړئ. دې نه بعد به تاسو په سینډ اینډ رپورټ باندې کلیک واخلئ. کله چې سینډ رپورټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو بالکل دا آی ډي بالکل کمپلیټ شو. دا ویډیو بالکل کمپلیټ شو. دا آی ډي ختمه شو. زمونږ دا ویډیو بالکل کمپلیټ شو. نو زه تاسو ته بیا هم دا خبره کوم چې تاسو به دا کار په غلط طریقه باندې استعمال نه کوئ. او زمونږ دا ویډیو که تاسو خوښه شوي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ. او زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په آل باندې کلیک واخلئ او په ګنټې نشان باندې کلیک واخلئ چې تاسو